په وروستیو کلونو کې د افغانستان د بهرني سیاست یوه مهمه ځانګړنه د اقتصاد محوره تګلارې پر لور حرکت بلل کیږي. د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته هڅه شوې چې د سیاسي شخړو پر ځای د اقتصادي همکاریو، سیمه ییز نښلون یا اتصال او ترانزیټي فرصتونو له لارې له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره اړیکې پراخې شي. خو بل لور ته بیا لا هم د ځینو هیوادونو له لوري د افغانستان په اړه د امنیتي اندېښنو، ترهګرۍ او نشه یي توکو د قاچاق موضوعات مطرح کیږي چې دا مسایل کله ناکله د ډیپلوماتیکو او اقتصادي تعاملاتو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه جوړوي. په همدې حال کې د افغانستان جیوپولیټیک موقعیت دا هیواد د سیمې د اتصال په یوه مهمه نقطه بدلولی شي. خو پوښتنه دا ده چې آیا اوسنۍ اقتصاد محوره پالیسي کولی شي دا فرصتونه پر عملي واقعیت بدل کړي؟ د سیمې هیوادونه افغانستان ته د فرصت په سترګه ګوري که د خطر په سترګه؟ او څه باید وشي چې افغانستان واقعا د سیمه ییز نښلون یا اتصال په مرکز بدل شي؟ درنو لیدونکو، د دې ترڅنګ د قزاقستان ولسمشر دا هم ویلي دي چې غواړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روانې شخړې د حل لپاره منځګړیتوب وکړي. ترڅنګ یې د افغان سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په خپلو خبرو کې ویلي دي چې پاکستان دې د شخړو پر ځای د ډیپلوماسۍ او خبرو اترو لاره غوره کړي. سلام درنو لیدونکو، زه محمد نسیم ستانکزی یم. تاسو تودې خبرې خپرونه ګورئ. په دې خپرونه کې په همدې موضوعاتو د بحث لپاره راسره درې قدرمن میلمانه دي. د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی معینګل څمکنی صاحب، د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی حمدالله سمیم صاحب او د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی ادریس محمدي زازی صاحب. درې واړو درنو میلمنو ته ښه راغلاست. یم کور مدان چې خپرونه کې راسره یاستئ. ښاغلی څمکنی صاحب، بس د قزاقستان د ولسمشر په څرګندونو یا د هغوی د منځګړیتوب په اظهاراتو باندې پیلوو. ترکیې، قطر، متحده عربي امارات او چین ونه شو کړی چې پاکستان د افغانستان په مسله کې قانع کړي. ستاسو اند څه دی؟ قزاقستان به وکړی شي دغه رول ترسره کړي؟ مننه د لوی بخونکي او مهربان الله په نامه تاسو ته او سمیم صاحب ته او همداسې استاد ته او لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه وایم. وعلیکم سلام. ګوره، دلته یوه لوبه روانه ده. اول خو دا چې پاکستان ولې دا کار شروع کړی دی د تر شا څو علتونه دي. یو خو پاکستان غواړي چې پر افغانستان باندې فشارونه مختلف النوع وارد کړي، او بل دا دی چې د ډیورن لاین ښکته او پورته دواړه طرفه د قومونه په اقتصادي لحاظ وځپلی شي. دریم دا دی چې امریکا په دې کې پروژهیي مخته ځي چې هغوی غواړي چې که وشوی کولی چې د باګرام اډه ترلاسه کړي. او په ضمن کې دا لار چې بنده شوې ده دا یوازې په افغانستان نه ده، دا په حقیقت کې په روسیه او په منځنۍ اسیا باندې ده چې ځکه هلته روسان خو د اوکراین په خاوره کې د ناټو سره په جګړه اخته دي، هر نوع اړیکې کټ دي. نو روسانو غوښتل چې جنوبي اسیا ته د خپل هغه وغځوي اقتصادي او سیاسي نفوذ. نو په دې کې اوس بل د سیمې د هیوادونه چې کوم دي د شانهای او د بریکس د ټولنې غړي هیوادونه، هغوی هم د ځان دپاره یو فکر لري، ځکه هغه وایي چې که افغانستان ناامنه شي نو مستقیما په دوی باندې اثر لري. نو د دغو واړو ته په کتو سره پاکستان خو که چیرې د نورو هیوادونو په هغه باندې اکتفا ونه کړه، نو زه فکر کوم چې اوس په داسې یو حالت رامنځته شي چې پاکستان ته به وایي دا هیوادونه چې تاسو خو زموږ سره دښمني پلی، نو دا پروژې خو موږ حیاتي ارزښت موږ ته لري، دا خو نه تنها افغانستان ته دی، دا اتصال کوي، د دې نه اقتصادي او سیاسي رغونه راځي، په صلح او ثبات په دا منطقه کې راځي. نو هم د اقتصاد مسله به دغه هیوادونه ورسره قزاقستان او ازبکستان او د منځنۍ اسیا هیوادونه، چین او روسیه او هند، ایران ورسره مطرح کوي. او په ضمن کې به که فرضاً دا کارونه ونه شول نو په صورت کې به دوی بالاخره خپل اقدام به کوي. دا اقدام ممکن د افغانستان سره نظامی تعاملات وي د سیاسي او اقتصادي په ځای، او ممکن په سیمه کې داسې جیوپولیټیک تغیرات راولي دوی په دې لټه کې شي چې هغه دوی ته لاره وپرانیزي تر منځنۍ اسیا هیوادونه. بله، منځنۍ اسیا هیوادونه تر شا روس و چین و هند و ایران، دا ټول شمالي کوریا، دغه اوس یوه ډاله ده. هغوی غواړي چې په سیمه کې په نړۍ کې دوی خپل رول ولوبوي. اوس ګوره په قزاقستان کې ولې یو ځانګړی بل دفتر پرانیستلو د دغو چارو دپاره،
ځکه د دغو هیوادونو داسې فکر دی چې د ملګرو ملتو موسسه ده، د امریکایي موسسه ده، دا د دوی نه ارزښت ورته لري او نه د دوی مسایل به برآورده کولی شي. صحیح. نو غواړي دا هیوادونه چې ځان ته یو د شرقي بلاک په نامه باندې یو هغه جوړ کړي چې تر څو پورې دوی مسایل حل کړي. نو په دې خاطر هغوی اړ شول چې دلته یو دفتر جوړ کړي چې هم د جاسوسۍ کار ترې واخلي او هم رغنیزې چارې. ډېره زیاته مننه څمکنه صاحب، بیرته راګرځم. سمیم صاحب، د قزاقستان د ولسمشر د څرګندونو ترڅنګ هممهاله افغان سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي پخواني استازي زلمي خلیلزاد هم ویلي دي چې پاکستان د تشنج او د شخړو په ځای باندې د ډیپلوماسۍ او خبرو اترو لاره غوره کړي. فکر کوئ دغه فشارونه به پاکستان دې ته اړ کړي چې بالاخره د سیمې له هیوادونو سره سوله ییزه تګلاره غوره کړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. استاد اکزی صاحب ته او قدرمن معزز څمکني صاحب ته، استاد محترم ته سلامونه. وعلیکم السلام. د پاکستان دغه روانه جګړه زما په فکر باندې تر ډیره په ده کې د خپلواک حیثیت نه لري. په دغه جګړه کې له افغانستان سره زما په نظر باندې د یو اجرتي یا د یو مزدور حیثیت لري. له دغه وجې تقریبا دغه ناستې 4-5 هیوادو کې وسوې او نتیجه یې نه کړه ور. بله. هغه څه چې دوی د هغه ادعا لري، د هغه دپاره یې تر اوسه پورې نړیوالو ته څه داسې ثبوت هم نه ده پیش کړی چې زموږ ادعا چې په افغانستان کې د ټي ټي پي مسله ده، د هغه په باره کې چې دوی څونه بریدونه په افغانستان کې کړي دي، تر اوسه پورې د ټي ټي پي یو وګړی دوی نه ده هدف کړی او نه دوی دا ثبوت پیښولی چې د هغوی یو مرکز هدف کړی ده، بلکې ټولې دنیا ولیدلو چې چیرې دوی بمبار کړی ده، چیرې دوی بم اچولی ده، هغه په یو کور باندې ده یا په یو مسجد باندې ده او یا په شفاخانه باندې لویدلی ده. او په هغو کې ټولې دنیا ولیدل چې هغه کسان قرباني سوي دي چې هغه عام وګړي دي او افغانان دي، نه د پاکستان سره تعلق لري، نه د هغه ځای تابعیت لري، نه له ټي ټي پي سره کوم تړاو لري. درست. نو دغه ادعا چې دوی د افغانستان په هکله باندې د ټي ټي پي مسله کوي، دا بالکل داسې یو ادعا ده چې هغه تر شا نه دلیل لري او نه څه ثبوت لري، محض د یو پلمې په شکل باندې استعمالیږي. له دغه طرفه د افغانستان له طرفه دوی ته بار بار دغه اطمینان ورکړل سوی ده چې افغانستان خاوره دا محفوظه ده، د چا په خلاف باندې نه استعمالیږي، خاص کر د پاکستان په خلاف باندې. او په دغه تعهد او په دغه اقرار باندې، په دغه ژمنه باندې یې وفا هم کړې ده، تر اوسه پورې د چا په خلاف باندې دا نه ده استعمال سوی. لہذا د پاکستان په دغه جګړه کې چې کله په واده نه درېږي، کله اوربند ماتوي، کله یوه هیواد ته کله بل هیواد ته منډې وهي، بیا چې هغه منځګړیتوب سره وکړي، سر رانږدې کړي، بیا دوی د هغه تعهد خلاف یو ځای بمبار وکړي په عامو افغانانو باندې. نو له دې معلومیږي چې په دې جګړه کې دوی خپلواک نه دي او نه دا پالیسي د دوی په خپل لاس کې ده، بلکې په دې باندې دوی ډالر اخیستی دي، امتیاز یې اخیستی ده او څوک څه ورته وایي هغه به خامخا د خپل ځان هم ورته اچوي، خپل ولس به هم ورته اچوي، د خپل ولس بې اعتمادي هم ورباندې زیاته سوې ده او بالاخره سیمه یې د ناامنۍ لوري ته بیایي. خو نړیواله ټولنه په دغه عرصه کې دا حقیقت دوی ته هم معلوم ده چې پاکستان په دغه جګړه کې دوی څه هدف لري. هغه باید په پاکستان باندې فشار راولي. دغه خبرې د زلمي خلیلزاد یا داسې ورته نور کسان چې دا خبرې کوي، دا مهمې خبرې د باید د پاکستان په خلاف باندې وسي او پاکستان متوجه کړي چې کومه ادعا چې ته د افغانستان په هکله لرې او د هغه دپاره ته د جګړې ته مخه کړې ده. جګړه په ټول د تاریخ کې د افغانستان جګړې موږ راواخو، مقابل لوری یې ناکامه سوی ده، که هر څونه قوي هم وي بالاخره مات سوی ده، شکست یې خوړلی ده او ذلیله سوی ده. بلکې هغه هیوادونه چې هغه پاکستان تر اوسه پورې د هغو د نوکر حیثیت خپلوي، له هغو معاش اخلي، هغه هیوادونه هم دلته په افغانستان کې ماتې خوړلې ده، د جنگ له لارې خپل هدف ته نه دي رسېدلي. نو ډیپلوماسي هغه په اوس نړیواله عصري د ټکنالوژي یا د اقتصاد محوره دنیا کې
اوس ښه لاره دا ده چې هره مسله او هره مشکل هغه د خبرو اترو له لارې حل سي، د ناستې له لارې حل سي، د مذاکراتو له لارې حل سي. دا دونه مشکله مسله هم نه ده. د افغانستان او د پاکستان تر مابین دغه مسله دونې مشکله مسله نه ده چې ټي ټي پي یاسته یا نسته. دا حل کېدلی سي نړیوال په دې کې که منځګړیتوب وکړي، هغه ته درناوی وسي، نو دا مسله حل کېدلی سي. خو ستانکزی صاحب یوې خبرې ته باید متوجه سو. دغه څلور هیوادو چې منځګړیتوب کړی د امارت اسلامي افغانستان، هغه په خپله برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړی ده. بیرته راګرځم. مننه صمیم صاحب. ځاځی صاحب، ستاسو باور څه دی د سیمې هیوادونو وروستی دریځ څومره به وکولی شي د پاکستان دغه روان مسیر تغییر کړي او پاکستان به کوم لوري ته سوق کړی شي؟ مننه کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلامونه ونیکي ستانکزی صاحب تاسې ته، درون مشر ډاکټر صاحب ته، صمیم صاحب ته او د تلویزیون ټول درنو اردونکو ته وړاندې کوم. وعلیکم السلام. ستانکزی صاحب، زما په راند، البته زما شخصي نظر ده، مهرباني، پاکستان په دغه شرایطو کې په دې خطې کې له یو مملکت څخه هم په هغه اندازه باندې متاثر نه ده لکه څومره چې له غرب څخه متاثر ده. هغه د دې لپاره غرب څخه متاثر ده چې هغه څخه فرمان اخلي. د دوی جنرالان، د دوی د فوج مشران، د دوی چې هلته څوک سلطې کې راځي، هغه افراد او اشخاص هماغه ورته ټاکي، یا د انګلیس نه متاثر وي او یا هم د غرب څخه متاثر وي. د هغوی مستقیم یا غیر مستقیم پالیسیګانې هم پر دغه محور باندې راچرخېږي چې په دې خطې کې اوضاع د پاکستان له کبله خړه وي. لکه فرض مثال دلته ډېرې ګڼ شمېر داسې پروژې دي چې هغه ملټي نیشنل پروژې دي، یعنې څو ملیته پروژې دي چې څو ملتونه بل سره نښلوي. مګر تر ټولو ستره ادعا دا ده چې تر دمګړي پورې دغه مخنیوی پاکستان کړی. که هغه ټاپ دی، که هغه ټاپي دی، که هغه کاسیا ګزار دی، که هغه سل نوره لارې دي چې په دغه لار باندې تېرېږي، مخنیوی پاکستان سره کړی دی. په دې باور باندې چې کېدای شي په دې خطې کې چېرته دغه پروژې سره پلي کړل شي، د دغه پروژو له کبله بیا دغه مملکتونه اتفاق او اتحاد ته سره رسېږي، دغه مملکتونه ثبات ته سره رسېږي، دغه مملکتونه یو نوع تړون سره خپلوي او په دغه خطې کې بیا د شرق او غرب لاسونه ورلنډېږي. نیابتي جګړو ته دلته سربازګیري نشي کولی، دلته بهانې او پلمې له منځه ځي، ځکه دلته ثبات رامنځته کېږي، که هغه سیاسي ثبات ده که اقتصادي ثبات ده. د دغه ثبات د مخنیوي لپاره د پاکستان په څېر، د دغه فوج په څېر داسې افراد او اشخاص ضرور لازمي ده چې کله هندوستان ته مشکل، کله افغانستان ته مشکل، کله ایران ته مشکل، کله تاجکستان ته مشکل، یا په دې خطې کې وړه او لویه پیمانه باندې د مشکلاتو د زېږولو لپاره څوک باید وي، یو څوک محوري نقطه یا مرکزي نقطې رول لوبولو لپاره د پاکستان د فوج تر عنوان لاندې یو څوک وي. ستانکزی صاحب محترم، مونږ دغه یو قیاس و د نړیوالو د پاکستان د فوج له کبله. یو بل حقیقت هم بل خواته ده، د دغه څو افراد او اشخاصو له کبله چې پاکستان کې حکمرانان دي یا مشران دي یا سلطې په لاس کې ده، د دوی له کبله دمګړي په پاکستان کې هم ستانکزی صاحب اور سره بل شوی ده. د پاکستان فوج وایي چې پښتون ترهګر ده، بلوچ ترهګر ده، سند کې چې اوس دا خوځښتونه لږ لږ شروع شوي دا ترهګر دي، کشمیر کې چې تقریبا د څه موده کېږي آزاد کشمیر غوښتونکي افراد او اشخاص هغه ترهګر دي. دغه د ترهګر تر عنوان لاندې دوی واړه او لوی قومونه وځپل، تقسیم کړل او د هغوی څخه تقریبا په عام اصطلاح باندې سرمنه سره ویستله. او تر بل خواته دوی پر خپل زړه کې بیا داسې وحشتناکو ډلو ټپلو ته هم ځای ورکړی دی چې تقریبا هماغه ډلې ټپلې اوس پر دوی باندې تمل کېږي. او داسې ظلمونه دوی په پښتونخوا کې، وزیرستان کې یا وزیرستانونو کې سره وکړل چې هغوی د ظلمونو، د ټپونو، د غمونو او د مجبوریتونو له کبله ټوپک ته سر لاس کړل، ټي ټي پي او داسې ایالتونه چې د همدغه د پاکستان د فوج له کبله، د مور او میرې چلند له کبله مکمل صوبت ترې دغه ده له واکه وتلی ده، لکه بلوچستان او تقریبا بنګلادیش هم یادولی شو، ځکه چې بنګلادیش هم تر پورې د پاکستان نه حصه وه، همدغه کې پي کې یا مقبوضه پښتونخوا او تقریبا اوس په سند کې هم قزاقونه سره شروع شوي دي، او آزاد کشمیر خو نه د ټوپک په لاس باندې تر ټولو غټ دښمن د زه یم سره. یعنې پر دغه محور باندې هم په داخل کې دوی سیاستونه ناکام شوي دي او هم په بهرو مملکتونو کې تاجکستان، ازبکستان، افغانستان، ایران، هندوستان، بنګلادیش، مالیزیا، دغه نور هېوادونو سره دوی ارتباطات او سره خړه شوي دي. یعنې په کل کې دغه ملتونه، دغه قومونه د پاکستان ملتونو قومونو سره په ارتباط کې شي، چې د پاکستان ملتونه قومونه اما هم دغه نور قومونو ملتونو دغه نور مملکتونو
راتلونکي دي دوی سره ګام په ګام د دغه څو افراد او اشخاصو مخنیوي وکړي. یو خبره اضافه کول غواړم ستانه سره محترم، همدغه افراد او اشخاص تر پورې پاکستان دړې وړې کړل، پاکستان خرڅ کړل، کله د اسرائیل ته درول، کله غرب ته درول، کله د اسلام تر نامه باندې افغانستان تر په اشغال راوړلو. اماغه جنرالان تاسو بایوګرافي راواخلئ، څوک په لندن کې مړه شول، څوک په امریکا کې مړه شول. یعنی پر دې باندې د پاکستان عام ولس هم باید نور بیدار کړل شي چې دغه څو افراد او اشخاص د پاکستان پر تاریخ باندې، پاکستان پر سرنوشت باندې، افغانستان پر راتلونکي باندې لوبه ونه کړي. ډېره زیاته مننه زازی صاحب. څمکنی صاحب، که څه هم هیوادونه د خپلو ګټو په اساس باندې خپلې تګلارې ټاکي او هغو ته دا مهمه نه ده چې څوک وژل کېږي یا کوم ځای ویجاړېږي، د سیمه ییزو هیوادونو سیاسي او اقتصادي سیاستونو ته په پام باندې ستاسو په اند باندې څومره د افغانستان د ثبات او همکارۍ مسیر خواته راځي؟ په دې کې اوس ګوره د هېواد ایورویشیا هغه کومه پالیسي چې ده چې جوړه شوې ده، په دا کې د درې لوی برعظمونه راځي لکه اسیا او افریقا او اروپا. اوس په عین وخت کې اروپا مخ په پاشل کېدو ده د اتحادیه او د ناټو تړون چې پخوا لرلی شوی. نو اروپا هم په دې پوهه ده چې د موږ امریکې ولې د روسیې او د موږ ترمنځ جګړه پیل کړه. څوک باعث وو؟ خو انګلیسي باعث وو. انګلیس او امریکا د انګلاسوکسن چې دي د ټوله د یوه پالیسي ده. اصلا انګلیسان او روسان په دغه افغانستان په دغه خطه کې سره دوی ښکر په ښکر دي. که هغه په موقع ورته پیدا شي په روسانو ته یې په اوکراین کې لانجه جوړه کړه، همداسې همدغه هیوادونه که واسه یې وشوه نو غواړي چې په افغانستان کې لانجه ورته جوړه کړي، چې ورته جوړه کړې هم وه. ځکه په 1999 کال کې تر څو چې موږ ته معلومات څېړنې شوي دي، دا ټول د امریکا د لاسه دا کارونه وشول دي. دوی د استخباراتو چې په KGB کې نفوذ کړی و چې بالاخره یې روسان را وباسل. دا خو د هیوادونو هر چا خپل هغه دي د برنامې دي. صحیح. اوس نو زه فکر کوم چې دغه هیوادونه هیڅکله به چاته اجازه ورنه کړي چې نور افغانستان بې ثباته کړي، ځکه د ځان دپاره دا کار کوي، د خپلو پالیسیو په نظر کې نیولو سره دا کار کوي. اقتصاد او سیاست در سره سکا ورونه دي، خو چې ته اقتصاد او سیاست به راوي تر شا به بیدي وي، تا سره نظامي قوت هم در سره وي. ولې روسانو موږ سره د پخوانیو اسلحو د ترمیم قرارداد لاسلیک؟ څومره باور کېدی شي په دې باندې څمکنی صاحب، ځکه افغانستان تل د همدغسې خوشباوریو له وجې قرباني شوی دی. خوشباوري نه ده، موږ اړتیا ده. اوس ګوره موږ خو ځینې خلک وایي چې ځینو خلکو ته زه فکر وړی یم چې موږ استقلال یو، مستقل یو. دا خبره نه ده ښه. موږ سره استقلال هغه وخت کې ترلاسه کیږي لکه ایران چې ګوري چې هر څه د ځانه تولید کړي، د ځانه دفاع وکولی شي. موږ دایما په همدغه د خوشباورۍ نوم د پکې خو موږ وایو چې یو بل ته د زاریو برنامه ده، کله شرق ته منډې وایو، کله غرب ته منډې وایو. د ځنه وخت کې د بېپارۍ او اقتصادي محوره دا پالیسۍ دا تر یوه حده پورې وي، داسې نه وي چې تل عمرې دې موږ په همدغه هغه کې لګیا وو. درست. خو بیا هم درته یم لوی هیوادونه د کوچنیو هیوادونو سرنوشت ټاکي. موږ څه کارایو چې موږ د خپل ځان سرنوشت په خپله وټاکو. دا به روسیه ټاکي، دا به چین ټاکي، دا به هند ټاکي، دا به انګلستان او فرانسه او جرمني او امریکا دا به کینی. هغوی به داسې وړو هیوادونه لکه افغانستان او همداسې نوره هیوادونه دوی به سرنوشت ټاکي. هدف دا دی چې اوس دغه موضوع اوس تر بل هره وخته پورې ډېره جدي شوې ده او دا کې به دغه هیوادونه همداسې بې تفاوته نه پاتې. ډېره مننه څمکنی صاحب. صمیم صاحب، د افغانستان ته د منځنۍ اسیا د هیوادونو یا وروستي سفرونه د چارواکو البته یا هم د اسلامي امارت د پلویو سفرونه او په کابل کې د غونډې ترسره کېدل د بهرنیو چارو وزارت په نوښت باندې، دا ټول نړۍ ته څه پیغام ورکولی شي؟ د افغانستان اسلامي امارت بهرنۍ پالیسي هغه په دې 5 کالو کې نړۍ ولیدله چې په هغه کې ډېر پرمختګونه سوي دي. په هغه کې تقریبا هغه هیوادونه چې هغه تر ډېره پورې په افغانستان باندې بې باوره وو او افغانستان ته د شک په سترګه باندې کتل، هغه یې قانع کړو چې له افغانستان سره تعامل وکړي او د افغانستان هلته استازي ومني په خپلو استازولیو کې او له هغې لارې له افغانستان سره خپل ځان واصل کړي.
دومه خبره د افغانستان اسلامي امارت بهرنۍ پالیسي هغه نړیوالو ته وروښوله چې افغانستان دا د جنگ غوښتونکی نه ده، یوازې په جنگ باندې باور نه لري، بلکې امارت اسلامي تر ټولو هغه متحد دې ته ده چې هغه په اقتصاد باندې د سیمې په وصل باندې، په تجارت باندې، په ترانزیت باندې او په ټوله کې هغه اجتماعي ګټې چې د هیوادو سره شریکې وي هغو ته ژمن دي او هغو ته اولویت ورکوي چې هغه باید تامین شي. په دغه عرصه کې ډیر کوشش وسو، دلته هم غونډې جوړې سوې، بهر ته هم د امارت استازي ولاړو، خو تر ډیره پورې سیمه او د نړۍ ډیر هیوادونه هغه په دې باندې قانع سو چې واقعي د امارت اسلامي همدا پالیسي ده او دې ته ژمن ده او دا کار کوي. راځو دې ته چې ځینې خبرې چې هغه کله کله راپورته سي د یو چا له طرفه، مثلا دغه خبرې د مواد مخدرو مسایل یا د ترهګرو ډلو مسایل یا دغسې نور مسایل چې دي، دا هغه خبرې دي چې تر ډیره پورې اوس په افغانستان کې داسې یو واضح حقیقت ته لکه سړی چې لمر ته ګوري. تاسې ګورئ که موږ د اوسنی حالت له 10 کاله مخکیني حالت سره پرتله کړو، د مواد مخدرو په اندازه کې هم ډیر فرق سره لري د اسمان او د مځکې، د امنیت په برخه کې هم د غونې پرمختګ شوی ده. دغه پروژې چې د سیمې د هیوادو له طرفه لکه زاهد صاحب چې اشاره ورته وکړه، دا په مخکې وختو کې په ټپه باندې ولاړې وې، اوس د امنیت برکت ته چې دغه پروژې په کار باندې لوېدلې دي، له چین سره سرک وصلېږي، د ګازو د دغه پروژې په مخ باندې روانې دي. دا هغه څه دي چې تر ډیره پورې سیمه په دې باندې مطمئنه شوې ده چې افغانستان یو پر امنه هیواد ده او دلته موږ کولی شو چې خپل اقتصادي پروژې په کار باندې واچوو. که سیمه مطمئنه شوې ده د ګاونډیو هیوادونو لخوا دغه اندېښنې ولې مطرح کیږي؟ ګاونډي هیوادونه زموږ په ټوله کې که موږ تقریبا 6 ګاونډي هیوادونه لرو، په دې 6 ګاونډي هیوادو کې یو هیواد چې تر ډیره پورې تر اوسه هم نه ده مطمئن، هغه پاکستان ده. د هغو ادعا همیشه دا ده چې موږ ته له افغانستانه تکلیف ده، لیکن تاسې ګورئ د ټي ټي پي حملې په پاکستان کې دا تر اوسه پورې احتمالي دي چې له افغانستانه تنظیمیږي، لیکن د پاکستان حملې چې په افغانستان باندې کیږي دا ښکاره دي. د افغانستان فضا هم نقض کیږي، د افغانستان خاوره هم نقض کیږي، د افغانانو امنیت هم له خطر سره مخ کیږي او مسؤلیت هم په غاړه باندې اخلي، پړه هم په غاړه باندې اخلي چې دا کار ما وکړو. او دلته شهیدان کړي څوک دي، وژلي څوک دي، هغه مریضان دي په شفاخانه کې معتادین یې وژلي دي. نو دا هغه څه دي چې تر ډیره پورې دا حقیقت نه لري. یعنې که چیرې د افغانستان خاوره ناامنه وای یا دلته ترهګرې ډلې وای، نو زموږ دا نور ګاونډي هیوادونه به هم د هغو به هم څه غږ راختی چې دغه د اور لمبې موږ ته هم رارسېږي. کور ودان صمیم صاحب بیرته راګرځم. ځاځی صاحب د نړیوالې ټولنې یادونه مخکې وشوله، نړیواله ټولنه په افغانستان باندې د پاکستان د هوایي بریدونو چې تر ډیره پورې اتا ټول ملکي اهداف په نښه شول، په هغې کې دوی چوپتیا پوښتنې راولاړې کړي، دا پوښتنې د ولس لا تر اوسه نه دي ځواب شوي. ستاسو باور څه دی د ګاونډیو هیوادونو لخوا په افغانستان کې د امنیتي اندېښنو مطرح کېدل به د سیمه ییزو تعاملاتو سرعت باندې اغېز ولري؟ مننه کوم ستانکزی صاحب، دلته ستاسو سوال ډېر خبرې وزېږولې چې بیا دا جواب کړی. نړیواله ټولنه ورسره نور ګڼ شمېر سازمانونه، رهبران، مملکتونه یا هغه افراد او اشخاص چې په دغه دغشل کې کار کوي او یا هم توجه ورته کوي. زما افغان په ایران کې وسوځول شولو، تر هغې عنوان لاندې چې ټولو په یاد وي چې کامیاب یا وارد کې سوختم. منظم منسجم سفارت مو درلودلو، هلته مو سفیر درلودلو، 48 مملکتونو دلته شتون درلودلو، نړیواله سطح باندې مو رسمیت درلودلو، خو د افغان پوښتنه چا ونه کړله. دغه یونان ته لاړ شه، دغه یونان زموږ ګڼ شمېر ځوانانو خوړل، چا یې پوښتنه ونه کړله. دغه وطن څخه فرار، چا یې پوښتنه ونه کړله. دلته تقریبا کور په کور چاپه وه، هر شپه یو کور باندې چاپه ولیدله، بګرام او ګونتنامو، پلچرخي کې زندان، چا پوښتنه ونه کړله. حل دا نه ده ستانکزی صاحب چې زما غږ دی نړۍ او نړیواله واوري، غږ دا ده چې زما غږ ته نه اورې او ستا غږ زه نه اورم.
زه تا خپو ته وهم او ته ما خپو ته وهې. کمزورتیا زما او ستا ستانیزه صاحب په دې کې ده چې نړیواله ټولنه سازمان ټول پر دې باندې پوهېږي چې د افغان دښمن تر ټولو ستر دښمن افغان پخپله ده، چې تر څو زه او ته سره جوړ نه شو او زه او ته د لاره سره پیدا نه کړو نړیوال ټولنې هېڅ هم سره نه کوي. نړیواله ټولنې د پر هغه پاکستان باندې غږ وکړي چې پاکستان په پکتیا او پکتیکا خوست کې زما ورزشکاران بمبار کړل. نړیواله ټولنې ولې زما هغه کور نه لیدو چې 18 نفر یې پکې شهیدان کړل، یو ماشوم پکې پاتې شو، ولې غږ ورباندې ونه کړلو؟ نړیواله ټولنې هغه 1500 معتادینو باندې ولې غږ پورته نه کړلو چې تقریبا د اختر په شب قدر کې دوی شهیدان کړل؟ هغه نړیواله ټولنه هغه ورځ باندې چیرته وه چې زما بېګناه سیاسري ځوانان سپین ګیري مشران کشران یې واخیستل د کراچۍ په زندان کې بېګناه سره ساتل. نړیواله ټولنه هلته چېرته وه؟ نړیواله ټولنه هغه ورځ باندې چیرته وه چې د بورډ څخه د اعتابات څخه د نور منطقو څخه افغانان واخیستل لندي کوټل کې واچول او هلته تورخم لاره پسې بنده کړله. که لنډو کې د سیمه ییز متعاملاتو په صورت باندې وغږیږو په دې څه اغېز کولی شي دغه ډول اندېښنې؟ دا اندېښنې ستانکزی صاحب محترم تعاملاتو ته مشکلات پیښوي. دلته ضرور ده چې دغه مملکتونه چې تر څو یو بل سره ونه زغمي تعاملات رامنځته کېږي، یو مشکل رامنځته کېږي، یو سوء تفاهم به رامنځته کېږي. هغه هم د داسې مملکتونو څخه چې په دې خطې کې نه غواړي تعاملات رامنځته کړل شي. اوس افغانستان الحمدلله له هر خوانه که سیاست نه ګوري که اقتصاد نه ګوري هغه نقطې ته وصل کېږي چې دنیا او دنیاوالو باید حساب ورباندې کړی وی. او لکه مخکې چې دلته مېلمنو ته اشاره وکړله خپلواکي خبره سره شوه، خپلواکي لږ بل وخت راغله خبره ورباندې. ډېره مننه معززی صاحب. لنډه دمه لرو، د مینې وروسته بیا بحث پرې وکړو. درنو لیدونکو یوه لنډه دمه لرو، د مینې وروسته مو بحث دوام لري. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست، بحث مو دوام لري. څمکنی صاحب د جیوپولیټیک رقابتونه د افغانستان د اقتصادي پروژو پر تطبیق باندې څه اغېز لري ستاسو په اند؟ موږ د تاریخ په اوږدو کې موږ هېڅکله روغه ورځ نه ده لیدلې، ځکه د افغانستان همداسې ځای کې موږ خدای پاک پیدا کړي یو. نو بل دلته په د افغانستان کې دننه هغه ستونزې چې موږ لرو د قومي ترکیبونه دي او ناهل اکثریت او خاین اقلیت دا د چرچل خبره وه، موږ هغه سره مخامخ یو چې دا یې موږ دپاره د لوی خنډ دی. بله مسله دا دی چې موږ ته خدای پاک داسې ګاونډي راکړي دي چې خدای دې بل چاته نه ورکوي. ایران او پاکستان وګوره چې د موږ بیخره وبسلو، در حال کې چې موږ یوه ته هم ضرر نه دی رسولی. بیا نو د نړیوالو په هغه څه چې دوی په خپل منځ کې لکه د نن چې په اوکراین کې ناټو روسیا سره په جګړه اخته دي د اوکراین په خاوره کې، افغانستان هم د اوکراین په شان سره اسې پذیره دی. نو دغه جیوپولیټیک مسایل چې دي دا موږ ورته وایو چې د جیوپولیټیک هغه ته راوړوي، جیو اکونومیک ته راوړوي. د جیوپولیټیک دې وي خو اکونومیک ته هم راوړوي. د سوکل جشن یې لرې کوي چې دا دایما موږ په هغه کې جګړې وي، خو دا جګړه اوس نه کېږي. ځکه نه کېږي چې په 21مې په اول کې پیړۍ کې دلته چین په هغه کچه کې نه و، هند په هغه کچه کې نه و، ایران په هغه کچه کې نه و، منځنی اسیا هېوادونه په هماغه لیول کچه کې نه و لکه اوس چې دي. اوس نو ما څه درته وایي چې مخکې چې دغه کې اوس دلته یو سیاسي او اقتصادي او نظامي تشکلات رامنځته کېږي. نو افغانستان زړه د دغو ټولو دغه د شرقي بلاک دی که جوړیږي، نو چې افغانستان نه یو سره غیر ممکنه ده دا خبره، پس ځکه افغانستان زیات اهمیت لري. او بله مسله دا ده چې که غربیانو سره نه یو سره غربیان هم د بیخي د اسیا نه وځي، دا فلیپین دغه جاپان او دغه ځایونه چې دی هغه دومره هغه نه دي، یوازې د چین دپاره مخنیوی کوي، تایوان شو. اما دلته د چین مخه بیا استرالیا ته هېڅوک نشي نیولی، ځکه چین نیت لري چې استرالیا خاوره ونیسي. هغه استدلال کوي چې ولې دومره خاوره انګلیس ته لاندې کړې، په کوم دلیل دې لاندې کړې. دا هغه څه دي چې د اوس فلحال ورسره نړۍ ورسره لاس و ګرېوان ده. نو دغه حالات چې اوس موږ کوشش په منځ کې څه وکړو، خپله موږ افغانان د دایم دپاره زه وایم چې زه ښه یم بل هم ښه دی، نه دی. تا بل نظر هم واخله که نه چې هغه څه درته وایي، کیدای شي ته مثبت مسایل پکې را پیدا کړي. دایم دپاره
یو څوک راغلی دی د خپل فکر په بل منلی دی دا موږ ته نقصان کوي موږ د همدغه شي قرباني یو د نړۍ او د سیمې استخبارات د همدغې ضعیفې نقطې نه موږ نه کار اخلي کله الله خراسان غواړم کله څوک ورته وایي چې زه به بل څه غواړم دا داسې نه دي چې دغه په خپل سر دا مسایل رامخته کیږي حتما د دغو تر شا د کړیو لاس ته د استخباراتي دلته هغه مخالفین وغواړه بعضې کې غونډه ورسره وکړه بیا دلته غونډه ورسره وکړه دا ټول هغه څه دي دغه ته غورځې پرځې وایي دا غورځې پرځې کیږي چې تر څو پورې د افغانستان د خلکو فکر ګډوډ کړي ولې په موږ بمبار کیږي غواړي چې افغانستان بې ثباته وساتي تر څو پورې چې نړیوال دلته پانګونه ونه کړي دې سیمې دغه د خپله د موږ افغانان دلته پانګونه ونه کړي ویېروي ترهه رامنځته کړي نو مسله دا ده ستانکزی صاحب چې په دغه کې ډېر مسایل پراته دي چې دغو مسایلو دپاره یوه ستراتیژیک بحث ته اړتیا شته په افغانستان کې موږ لا تر اوسه پورې دا نه دی ترسره کړی دغو 5 کالو کې خو حد اقل یو وار خو باید د ټول ملت سره ناست وای چې موږ څه کوو بمبار در باندې کیږي او ته د هغه نه کوي یوازې په دې اکتفا کوو چې هغه دی موږ غچ اخیستونکي عملیات ترسره کړل سوال دا دی چې ولې راباندې کوې د دغې دپاره باید بحث وشي د دغې دپاره بحث وشي چې ولې د 15 کاله کېږي چې هغه ټول هغه مپره کړي دي تروریزم مواد مخدرو هر اړخیز فسادونه عمراني چارې روانې دي امن تامین دی په ټول اراضي باندې یو حکومت ټینګ دی همدغسې پلازمینه هم په لاس کې د قوانین پکې پلي کېږي په څه دلیل دې زه منې کړی دی دې نه یم چې زه تا په رسمیت نه پېژنم اما دا کې اوس علاوه د دې نه پاکستان هېواد په دې کې ډېر مخکې دی دا اوس چې ځنه ور تاسې د ژورنالیستان پوښتنه وکړئ چې دا ولې نړیواله ټولنه ارامه ناسته ده هېڅ عکس العمل نه ښیي پاکستان ور له مخه کار کړی دی په دا کې بیا که فرضاً څوک دغه دعوا راباندې کوي چې په افغانستان کې هغه دي موږ دغه نږدې هېوادونه وایي چې په افغانستان نه موږ اندېښنه لرو لطفا دغه هېوادونه د سیمې هېوادونه دي ووایي چې په دغه ځای کې څو ډلې دي څومره یې اندازه ده په کومو ځایو کې واقع دي تمویل او تجهیز یې څوک کوي که بیا نه وه د افغانستان حکومت نه هیله کوو چې په دې باره کې یو جدي اقدام وکړي کور ودان څمکنه صاحب بیرته راګرځم سمیم صاحب د دغو سیالیو ترمنځ افغانستان څنګه کولی شي یوې مشترکې نقطې یا یو مشترک ټکي ته د همکارۍ ورسیږي افغانستان خو له ډېره وخته بعد له دغه مشکلاتو ځان را ایستلی ده خو اوس داسې نړیوالې مشترکې ګټې څنګه محفوظې وساتي له نړیوالو سیالیو څنګه ځان وساتي او د سیمې له رقابته څنګه ځان وساتي دا په ټوله کې هغه مهم کارونه دي چې باید په دې باندې غور وسي فکر وسي دلته د نړیوالو مثلا د شرق یا د غرب د دغه بلاکو چې دلته جنګونه و سیالۍ وې مقابلې وې دا داسې عادي لوبه نه وه تر شا یې لوی اهداف و د دوی د هغو دپاره یې تاوانونه وکړو د مالي و ځاني و د حیثیت و دا ټول تاوانونه یې برداشت کړو خو دا کار د دوی د یو هدف دپاره کوو دلته موږ ته پکار ده ستانکزی صاحب چې افغانستان نسبتا هغه مخکیني وختو ته له دغه حالاتو یو طرف ته راوتلی ده او دا یم دا ده چې پالیسي هم اقتصاد محوره ده سیاست هم اقتصاد محوره ده له چا سره هم دښمني نشته په چا پسې تړلي نه یو خو په دې باندې موږ خلک نه پرېږدي اوس دغه په افغانستان کې چې دا اوس اوسنۍ حملې کیږي موږ تاسې افغانستان وینو مطالعه کړی یم د حالات یې وینو دلته دا شی نشته لیکن حملې کیږي دغه په افغانستان باندې چې اوسني دا تورونه تړل کیږي چې دلته د مواد مخدرو یا د قاچاقو یا د ترهګرو ډلو مسله ده دا اوس ټولې نړۍ ته معلومه ده چې ترهګرې ډلې چیرې روزل کیږي او کومې خواته ځي د افغانستان لخوا دغه مسایل څنګه ډب کیدی شي خو زه وایم چې د دې دپاره دا مسایل به تر یو وخته پورې وي نو زموږ کمزوري فلحالا دا داسې اوس هر څوک یې په موږ باندې مخکې هم زده کوله او اوس به هم تر یو وخته پورې زده کوي تر څو چې موږ په خپلو پښو باندې ودرېږو دا اوس چې مثلا پاکستان اوس په افغانستان باندې حملې کوي اصل مسله د ټي ټي پي نه ده اصل مسله حساسیت د افغانستان له پرمختګ سره ده چې افغانستان ولې پرمختګ وکړو ولې دلته امنیت قایم سو
ولې دلته د نړیوالو لاسونو د ځای وخاتو، ولې دا د جنګ له نړیوالو سیالیو د جنګ له میدانه خلاص و. اصل مسله دا ده. نو په دې باره کې د امارت اسلامي دا اوسنۍ پالیسي چې په 15 کاله کې څنګه مخته روانه ده، یو طرف ته دې کوشش کړی ده چې سیمه قانع کې، نړیوال قانع کې د افغانستان په حقیقت باندې، او بل طرف ته کوشش دا شروع کړی ده چې څنګه افغانستان وساتل سي، درست، له بهرنۍ مداخلې او له ضرره څنګه وساتل سي. نو دغه عرصه کې وخت اړتیا شته، په وخت سره به دا هر څه انشاءالله کور ودان بیرته راګرځم. صمیم صاحب، ځاځی صاحب، مخکینۍ خبره مو په نیمایي کې پرېښوله په سیمه ییز تعاملاتو باندې د ګاونډیو هیوادونو لخوا د امنیتي اندېښنو مطرح کېدلو اغېزو باندې. لومړی به په دې بحث وکړو، بیا که وخت نور بله پوښتنه مطرح کوم. سمه ده. دغه زه خپله خبره هم تکمیل کړم سره. ستانزه صاحب محترم، خپلواکي د یوه ډېرې لوی قرباني په ترڅ کې حاصله شوله. پر دې باندې څوک هم سترګې نشي پټولی. صحیح، دا د حقیقت ده، لکه پاس لمر چې په دوه سترګو ګوتو سره نه پټېږي. خو دا خپلواکي هم تی مراحل بیا سره لري. د هغه اشغال مخنیوی یا د هغه اشغال لمنه پر هغه لیول باندې ورټوله شول چې افغانستان خپلواک شول. خو د افغانستان د خپلواک د ساتلو لپاره باید د نور طرحې پروګرامونه هم پر لار باندې واچول شي. یو د خپلواکۍ نشانې هم دا ده چې پر تا باندې به د لویو حکومتونو، قدرتونو، سازمانونو مثبت او منفي تاثیرات سره نه کوي. که ته بیا هم د هغوی د تاثیراتو څخه متاثره شولې یا د هغوی د تغییراتو څخه متاثره شولې، خپلواک نه یې، یعنې ستا ثبات نشته ده. یعنې پر ډېر حده پورې دغه اخر کې چې د هرمز تنګي له کبله چې په دې خطې کې نرخونه سره لوړ شول، تر ډېر بده پورې افغانستان یې کنټرول کړل شو. نړیوال ته وښودل چې نه، د ډالرو د ثباته پورې چې تقریبا نړۍ هم پر دې باندې دغه وه، مطمئنه وه. بل لور ته پر اقتصادي چارو کې، اقتصادي ثبات کې باید ستا کومکونه نړیوال ته ورسیږي، نه د نړیوالو کومکونو ته سترګې په لار وي. ځکه چې اقتصاد دغه خپلواکي، ځکه دا یو فرمول ده ستانزه صاحب چې خپلواک انسان، آزاد انسان بل ته نه وي چې راکه ماته، هغه ورته چې واخله ته واخله. ځکه زموږ تاسې متل دی کنه چې هر کس نان دهات فرمان دهات. که ملل متحد سره ته پر هغه لیول باندې اصلیت غواړې، شناخت غواړې، بیا به د ملل متحد په فرمول باندې ګرځېږي. که ته امریکا سره غواړې، که ته نور نړۍ سره غواړې، بیا به د هغوی ته مراحل پروسس کوي او هغه نقطې ته به سر رسېږي چې تقریبا هغه یې در سره غواړي، یا به هغه نقطې ته ځان برابروي لکه ایران چې برابر کړل شوی دی. صحیح، ایران په دغه خطې کې په دغه عصر زمان کې تر ټولو سترترین چپټر ده. اوس مې نشته، توان مې نشته ده که نه له مکتب نه تر پوهنتونه پورې مې ټول باندې لوستلو چې ایران درس ولوله، په څه رقم یې لوله، هغه ایران ټکنالوژي، هغه سمبالښت، هغه نړیوالو سره قطع روابط، هغه بندیزونو کې هم د وکولی شول چې امریکا ته په اصلي او معنوي شکل باندې شکست ورکړي. 14 مادې تاسو ولوستلې، تقریبا په دې 14 مادو کې 10 مادې د ایران پر دغه ګټه باندې وي. ایران خو خپل ځان دفاع کوي، ورسره نور هیوادونه دفاع هم کوي. لبنان باندې به هم وار نه کوي، ما سره چې تړون کوي لبنان سره به هم تړون سره کوي. یعنې 4 دانې تیارې امریکا درلودلې، هغه تیارې درلودلې چې نور مملکتونو ټول ترې ډارېدل. یو دانه ایران ته راولېږل، ایران هغه ورته راوغورځوله. امریکا پوه شوله چې نه، ایران صرف بندیزونو سره جنګ نه دی کړی، ایران خپل منځ کې ټول نفاق به اتفاقي سره هم جنګ کړی دی. ایران صرف بندیزونو سره جنګ نه دی کړی، بلکې ناپوهۍ او جهالت سره هم جنګ کړی، په ټکنالوژي سمبال مملکت په خو باندې درولی دی چې اسرائیل او امریکا دواړه تیو طرف ته شول، بیا هم ضرور باندې ونه ختلو. یعنې په اوس عصر زمان کې که هر ملت، هر حکومت غواړي چې خپلواک وي، آزاد وي، فورمول پر دې ټولنه کې شته ده، د اوسني عصر زمان کې شته ده. او قرآن عظیم الشان هم درته وایي چې ته پر هغه اسلحو، اسباب او وسایلو باندې لاسرسی پیدا کړه، ستا دشمنو باندې لاسرسی پیدا کړه، او ستا دشمن ترې ډارېږي. ستا دشمن له دغه څخه ډارېږي، که ډارېږي خو ته بریالی، که نه ډارېږي ته به هغه نقطې ته ځان لاسرسی پیدا کوي چې دشمن د ترې ایریږي. دغه لپاره ستانزه صاحب محترم پر ځان باندې کار ضروري دی، اتحاد او اتفاق ضروري دی، تعلیم او تحصیل ضروري دی، یو بل منل ضروري دي. ډېره زیاته مننه ځاځي صاحب کور ودان. څمکنی صاحب که بحث جنبندي کو ستاسو په نظر باندې حل لاره واخلم او پوښتنه داسې مطرح شي که د ګاونډیو هیوادونو سیاستونه همغږي شي ستاسو په اند باندې د افغانستان تر کومه حده د سیمه ییز ترانزیت په مرکز بدلیدی شي؟ ګوره په دې چین هیواد د یوې لارې یو کمربند یوه برنامه لري. ما چې څومره د چینایانو نه اورېدلي دي، هغوی وویل چې موږ سره باید سیاسي اړیکې افغانان ولري، ځکه چینایان په دې پوهېږي چې افغانان داسې خلک دي چې هغه ډېر زر طرح بدلوي
او که یورې بیا ورسره ودرېدل که نه بیا نو تر اخره پورې اوسه درېږي او چین هم په دې پوهېږي چې دلته که په نظامي لحاظ باندې د مسایل حل کېدلی خو ټوله نړۍ راغله یو چین پاتې دی زه خو وایم کله کله ور په شوخۍ سره چې د چین ته مو یو څو کاله ورکړي وای چې تم د خپل زور پکې وزمیا چې د نړۍ ټوله په دې پوهه شوی خو چینایان دا کار نه کوي نو مهمه دا ده چې اوس مونږ خو شرایط خو ورته برابر دي امن دی اول د دې پانګونې هغه امن دی که په زور راغلی وي خو امن خو په زور ساتلی کېږي نو داسې خو نه دی چې دا په زاریو به ساتلی شي نو د دغه نه په ګټې اخیستو سره د هغه موږ پسې چې د سیاسي خبرې کېږي چې په افغانستان کې بې ثباتي ده او دا موږ د ملګري د روسیې په رسمیت هم پېژندلي یو بیا هم وایي چې افغانستان شیګوی اخته وي چې دلته مسله داسې ده دوی د مهرباني وکړي د افغانستان حکومت په دا کې مبتکر شي چې دوی ته ووایي تاسې راشئ هیات یو ګډ هیات وټاکئ نظامي البته استخباراتي چې تاسې راځئ ولټوو دغه موږ به نه وي لیدلي دا خلک چې تاسې وایي چېرته دي په دارو هغه کې ځکه افغانستان راځي خو ډېرې درې لري غرونه لري نو د دوی به یو مخ د ستونزه حل شوې وه او بل داسې دی چې دا قناعت مو ورکړی وای دوی ته یو روسي په رسمیت پېژندلي چین اعلان نه دی کړی چین ته باید وایي چې اعلان ولې نه کوي چین باید اعلان وکړي همداسې ایران ته وایي وخت کې ویلي وو چې په رسمیت وپېژنو هغه باید په رسمیت وپېژني د منځنۍ اسیا هېوادونه دي چې د روسیې د نفوذ لاندې دي هغوی ته باید روسانو سره بحث وکړو چې دغو هېوادونو ته وایي چې که په رسمیت مو نه پېژنئ خو هغه واضح خبره وکړئ که نه په رسمیت وپېژنئ چې تاسو سره بیا به د مطلب د رسمیت پېژندنې نه څه دی چې موږ د دوی سره امنیتي تړونونه امضا کړو چې دوی مطلقا د دغې خطې نه هغه شي ده مطمئن شي چې یاره موږ سره نظامي تړون در حال کې چې موږ د ټولې نړۍ سره تفاهم لاسلیک کړی دی په دوحه کې ورته ویلي مو دي چې هېڅکله د افغانستان خبره به د بل په مقابل کې نه کارولې کېږي نو افغانستان حکومت ته پکار دی چې په دغو عرصو کې د جدي قدمونه پورته کړي لاړ دي شي ودې غږېږي پرانیستې بحثونه دي وکړي اوس ګوره د وروستیو کې څومره ښه شوه چې بهرنیو چارو وزارت دغه د هېوادونو استازي کابل ته راوغوښتل د خپله د اطمینان د حاصلولو دپاره یوه موضوع به نو په کار دا دی چې موږ خو اول حکومت و رعایت ټول باید لاسونه سره ورکړو چې په ګډه یو دریځ ونیسو چې د نورو په مقابل کې ودرېږو ډېره زیاته مننه څمکنی صاحب صمیم صاحب که د حل لاره تاسو نوم واخلم ستاسو په اند باندې څنګه کیدای شي چې له شته فرصت نه په مثبت توګه باندې ګټه پورته شي او بالاخره د ګاونډیو هېوادونو یا د سیمې هېوادونو هغه منفي تبلیغات هم چې د افغانستان په تړاو باندې په شته شرایطو کې کېږي هغه هم شنډ شي ستانکزی صاحب محترم موږ خپل ارزښتونه لرو منافع لرو ګټې لرو او افغانانو یو وخت هم نه دي غوښتي چې دا ګټې تر پښو لاندې کړي بلکې د خپلو ګټو دپاره یې قرباني ورکړې دي د سر په بیه یې دا ګټې ساتلې دي او ګټلې دي دغه خپلواکي او دا ازادي او دا ارزښتونه داسې د میلیونو شهیدانو د کونډو یتیمانو معیوبینو او مهاجرینو د قربانیو په نتیجه کې راغلي دي دا ساتنه غواړي او د دغې د ساتنې دپاره موږ مکلف یو چې هغه په هره برخه کې چې دا ګټې ساتل کیږي دا خپلواکي ساتل کیږي باید کار وکړو له دغه وجې موږ د افغانستان د ارضي تمامیت د دفاع په خاطر باندې د سر قربانۍ ته هم تیار سوي یو او هم تیار یو دا که یو هیواد هغه غواړي چې په افغانستان باندې تجاوز وکړي یا د افغانستان حریم نقض کړي او یا ظلم ته دوام ورکړي یا ظلم وکړي نو هغه د مخکینی تاریخ د افغانانو مطالعه کړي نږدې وختو کې افغانان چاته نه مات سوي دي او نه سر ټیټ کړی ده نه آینده کې ټیټوي هغه د سر په قیامت باندې سر ماتوي خو سر ټیټوي نه د خپلو ارزښتو دفاع کوي په دغه برخه کې امارت اسلامي زما په نظر باندې تر ډیره پورې هغه په اقتصادي لحاظ سره هم کوشش کړی ده تاسې ګورئ په داخل کې د بیا رغونې کارونه هغه په ډیر سرعت سره روان دي او نتیجه یې هم ورکړې ده د کانو په برخه کې دارنګه هغه مضر شانس هغه هیواد او نړۍ ته صدمه او تاوان رسوي د هغو په برخه د هغو د مخنیوي په برخه کې هم کارونه کړي دي دارنګه نړۍ ته ټولې نړۍ ته او خاص کر د سیمې هیوادو ته
هغو ته بار بار دغه خبره کړې ده چې موږ په تعامل باندې باور لرو، په ډیپلوماټیکو کړنو باندې باور لرو. په دغه عرصه کې موږ هر چاته غېږه خلاصه ده، دروازه هم خلاصه ده، تعامل ورسره کوو. حتی امریکا چې له موږ سره تر پرونه پورې جنګېدلی، هغه ته هم د تعامل دروازې خلاصې دي. نو دا هغه فرصت ده که چیرې د سیمې هیوادونه غواړي چې د دې ګټې هم په افغانستان کې خوندي سي، هغه مشترکې ګټې چې له دغې لارې د اتصال سره پیدا سي د تجارت په برخه کې، نو افغانستان اوس یو ښه فرصت ده. امنیت، کامل امنیت سته. هغه اقتصادي پروژې چې په لاره باندې اچول سوي دي، هغه تر ډېره پورې په امن کې دي او ښه نتیجه هم ورکولی سي. ډېره زیاته مننه صمیم صاحب. ځاځی صاحب، ستاسو په نظر باندې د حل لاره څه ده؟ شته فرصتونه څنګه کیدای شي په ښه ډول ترې ګټه پورته شي او په ضمن کې د حکومت او ولس ګډ مسؤلیت څه جوړیږي؟ ډېر مننه کوم. ډېر مهم سوال هم دی. ستانګزی صاحب محترم، زموږ یو معقوله ده وایي افغانستان د امپراتورۍ ګورستان دی. د یو موده مخکې زموږ ګاونډي پاکستان د کنایي یا د تهنې پر شکل باندې ویل چې افغانستان هدیره ده. راځي دغه تصویر د همسایګانو او په دې خطې کې د مملکتونو ترمنځ نور واړوو. افغانستان ښار هم ده، ګلستان هم ده، باغ هم ده، جغرافیه هم ده، ملت هم ده، قوم هم ده، او دلته ولسونه هم دي او دلته مشران هم دي. راځي لکه دا څو ورځې مخکې یقینا که بعد د ډېرو مودې نه زما په زړه کې هغه حقیقي امیدواري را ژوندۍ کړل شوله. حقیقي استخبارات وایم د ستانګزی صاحب محترم چې هغه فتنې هماغه ځای کې ور خنثی کې چې جوړېږي، دهلیز کې جوړېږي، په میز کې جوړېږي. د استخباراتو معنا هم دې ته وایي، د خادو معنا یا د جنایي معنا یا د پټو څارګرو معنا هم دا دی. کور کې خور څوک پکې شاغل دی او هغه دشمن دی او هغه خود ښه دی او بدرنګ دی او دا ښه دی او دا هغه خپلوان دی. استخبارات وایم دې ته چې ته کور ته ورشي او په کور دننه کې ستا پر خلاف باندې دغه جوړېدل پلان جوړ هلته خنثی کې سره دا وشول سره او پر دغه محور باندې نور پالیسیګان هم درڅخه غواړم، ځکه چې زه تا کې دغه ظرفیت ګورم اسلامي نظام، زه په دې کې هغه حاکمیت ګورم او په دغه خاوره کې جغرافیه کې دغه بزرګي هم ګورم چې دغه ملت او دغه حکومت که یو بل پر رسمیت او پر محبوبیت باندې بل سره وپېژندل ستانګزی صاحب، بیا د ټول دنیا دروازې بندې کړه، د ټول دنیا دروازې بندې کړه. هېڅوک د هم په رسمیت تا نه پېژني، بیا به هم ته بریالی هم وې، کامیاب به هم وې، برتره به هم وې، شجاع به هم وې، بادار به هم په دې خطې کې. خو که چېرته 48 مملکتونه هم راغلل، تا سره دلته مل شول چې یو زرګبرخان کې، بل شارناو کې، بل شرپور کې پراته وو او تا سره د ټولو دنیا بانکونو پیسې هم راغللې، خو چې د ملت او حکومت ترمنځ فاصله ایجاد وه، بیا به 14 ورځو 15 ورځو کې سهار به خوست ته روان وي، تیاره به تاویږي بېرته دوبۍ ته بدلېږي. یعنې حکومت او ملت د یو بل عادي نه ګڼي، حکومت او ملت د یو بل عادي نه ګڼي چې دا زما غلام دی، دا زما غلام دی. نه، غلام او بادار دلته قصه نشته دی، دلته باید متوازن سره روان وي. ملت باید حکومت پر رسمیت او محبوبیت شکل باندې وپېژني او حکومت هم خپل ملت پر رسمیت او پر محبوبیت سطح باندې وپېژني. دغه ملت هم باید د دغه نظام کارګردګۍ وستایي، مثبت وایي، منفي ته منفي وایي، وستایي کوم ښه کارونه چې کړي دي وستایي، سړکونه وستایي، کشتپه وستایي، کانالونه وستایي، دغه مهاجرین ښاغلي دي دغه وستایي سره. او د ملت په صفت باندې، ستا د بچي په صفت باندې، ستا د دغه تابعینو په صفت باندې زه تا نه غواړم شکایت هم کیدای شي ولرم، ګیله هم کیدای شي ولرم، غوښتنه هم کیدای شي درته ولرم، هغه مې بیا واوره. یو طرفه معامله بیا ما سره نه کېږي، نه صرف عطا خان ده، صرف خندا نه کېږي سره، ځکه چې بزرګان دلته څوک نشته ستانګزی صاحب محترم، نه پیغمبرانو وخت ده، نه صحابه کرام وخت ده، نه تابعینو وخت ده، نه تابعینو وخت ده. زه دا ټول ملتونو قومونو چې داخل او بهر کې د ورته وایم چې کېدای شي د هغوی څخه سهوا قصدا اشتباها کومه خبره ټیټه شي یا جګه شي، د دې پر ځای چې بیرته بغاوت ته لاړ شو، بیرته پرځولو ته لاړ شو، بیرته غورځولو ته لاړ شو، ډله ټبل سازي ته لاړ شو، راځئ ورسره کینو. مولوي صاحب، قاري صاحب، شیخ صاحب، مفتي صاحب، دا غلطه خبره ده او دا صحیح خبره ده. دا ځکه غلطه خبره ده چې په دې کې نظام ته خطر ګورم، زما شخصي ګټه پکې نه دي، زما شخصي ګټې لپاره نه، بلکې د نظام د بقا لپاره. مولوي صاحب دا سره سم کا، مولوي صاحب دا سره ګوویسه، مولوي صاحب دا سره صحیح کا، مولوي صاحب ستا لپاره، دغه نظام لپاره، دغه قربانۍ چې تا ورکړې یو الله ولید یو تا ولیدلې، دغه دنګ د ځوانانو چې قربانۍ ورکړه هغه درې ته لاړ شي شملي اوس هم پرې رپېږي، دغه کونډو، دغه بورو، دغه یتیمانو زه ته اوس وګورئ هغه هم اوس ودردېږي.
د هغوی د نظام ساتلو لپاره کیدای شي ځینې وخت شکایت هم در څخه نستانه د سبب کومه باید ستا دروازه د ټول ملت پر وړاندې خلاصې وي ځکه چې ملت کې چې کومې خلاګانې دي قومونو کې چې کومې خلاګانې دي د حکومت څخه چې کومې شکایتونه دي چې سبا بل سبا هغه په بغاوت باندې اوړي راځي پر هغه باندې خبرې وکړو ملت حکومت یو بل باید مشروعیت او محبت سطحې ته سره واوړي. ډېره زیاته مننه زازی صاحب کور رمضان تاسو هم ډېره مننه چې په بحث کې مرا سره ګډون وکړه قدرمنو میلمنو. درنو لیدونکو تاسو هم مننه کوم چې د خپرونې تر پای شی بوره سره وئ تر بیا مو په لوی الله سپارم.